اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د پنځمې روزې د وظایفو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. د الله رب العزت پاک نوم السلام، ترجمه دا چې بے عیب ذات او سلامتی والا ذات. د دې فضایل وورئ، ان شاء الله العزیز تاسو به فائدہ حاصل شي. روزه کې کوشش وکړئ چې د وظایفو او الله رب العزت نه د غوښتلو ډېر کوشش وکړئ، ځکه چې الله رب العزت خپل خصوصي رحم کوي. نو د پنځمې روزې چې کوم دی السلامو، که چېرته څوک یا سلامو ډېر زیات کثرت سره وایي او یا په څلورم روزه باندې خصوصي طور باندې وایي، نو الله رب العزت به د ټولو آفتونو نه دا د اولاد د خاندان دا به د مال دا به الله رب العزت بچ کی. څوک بیمار وي او خامخا الله رب العزت دې ټول بیمارانو له شفا ورکړي. څوک بیمار وي نو داغه سر ته دې کینی او دوانه لاسونه دې اوچت کی او یو سلو شپږ ځل دی په اوچت اواز سره یا سلامو یا سلامو یا سلامو داسې ووایي چې هغه مریض یې واوري، او ان شاء الله العزیز بیا دې په مریض دم کې نو بیمار ته به شفا ملو شي. د علم د زیاتېدو دپاره چې زما علم کې اضافه وشي، نو د سحر د مونځ نه پس زر ځل ویل، لکه په رمضان کې بیا د دې داسې شو لکه بغیر د رمضان نه چې ته اویا ورځې وویله، اویا سحر مونځ نه پس ویل، نو به د رمضان کې د دې وظایفو اثر هم ډېر زیات وي. نو که سحر مونځ نه پس دا څوک وایي نو علم کې به اضافه کېږي. 141 ځل ویلو سره هم بیماریانو دپاره شفا، هغې دپاره چا په کور کې بیمار وي پریشانه کړي وي نو هغې دپاره هم ډېر بهترین دی. که چېرته چا ځان سره دا اسم مبارکه 100 ځل ولیکه او ځان سره دا بټوه کې وساته او یې ډېر ویلو، نو دشمن یره و به د باندې نه وي. دغه رنګې چې کوم دی په یا سلام که چېرته څوک په څه شي خوراک شي باندې دم کې او مخالفون له ورکړي، نو هغه به په د باندې که سخت نه سخت دشمن هم وي نو هغه به د باندې مهربان شي. او 121 ځل که چېرته څوک دا وایي چې سلام قولا من رب الرحیم، او دا په ډېر سخت له علاج بیماري باندې امید دمې کې، نو ان شاء الله العزیز سخت نه سخت بیمار چې کوم دی که چا پلاري موري روري بچي به دې روژه کې پیدم کوي، ان شاء الله العزیز الله رب العزت به ولا شفای کامله ورکړي. هر فرض مونځ نه پس پنځمې روژې د هر فرض مونځ نه پس اللهم یا سلام سلم که دا وایي نو سلامتی هر قسم سلام، د مال د اولاد د جان د هر قسم سلامتی به درته حاصلېږي. او دغه رنګې د دشمنانو ما خو تاسو ته ویل چې یا حافظ یا سلام وکوئ، هغې دپاره هم د هغې پکې ډېر د دې فضایل دي. نو وظایفو باندې ان شاء الله العزیز کوشش کوم چې د روژه کې تاسو ته د 10 وظایف تاسو ته زه پوره کړم. ما ته دعاګانې کوئ، الله خوشحاله او آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.